سلام علیکم. زه رحمان الله ګربز. که تاسو غواړئ چې د کرکټ معلومات تازه معلومات ترلاسه کړئ، وی آی ټي کرکټ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ. مننه. د افغانستان کرکټ بورډ وتوانېده چې له زیمبابوې سره سیریز برابر کړي چې ملګرو دغه سیریز به کله ترسره کیږي او د چا په کوربتوب به وي. په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکوو. هیله ده زموږ وای ټي یعنې یاران ټي وي یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه په دې توانېدلی دی چې یو ځل بیا د زیمبابوې لوبډلې سره لوبې برابرې کړي، خو دوی تر دې مهاله پورې د یادو سیالیو په اړه څه نه وو ویلي. کرکټ بورډ وایان فرید هوتک یې لامل د کرونا وایرس ښایي. د فرید هوتک په وینا افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې او افغان لوبډلې ترمنځ د 15 شلوریزو لوبو لړۍ برابره کړې ده، خو نیټه او رسمي اعلان یې ځکه نه و شوی چې وایرس هر څه په ټپه درولي دي. نوموړی زیاتوي چې کرونا وایرس د ختمېدو سره سم به د افغانستان او زیمبابوې لوبډلې ترمنځ د لوبلړۍ نیټه اعلان شي. فرید هوتک وایي چې د لوبې افغانستان لپاره ګټورې دي ځکه چې د اسیا جام او نړیوال شلوریز جام ته به ترې ډېر څه زده کړي. د دې لوبو په اړه کرکټ بورډ څه نه ویلي، خو د زیمبابوې لوبډلې روزونکي په یو مرکه کې یادونه کړې وه چې وروسته کرکټ بورډ هم ومنله. دا په داسې حال کې ده چې سږکال د افغانستان چې بشپړ غړیتوب لرونکې لوبډله ده، له ایلینډ پرته یې چا سره لوبې نشته. په کرکټ بورډ خلک له همدې امله نیوکې کوي چې ولې د افغانستان نورو سترو لوبډلو سره لوبې نشته. که څه هم د کرکټ بورډ مشرتابه ویلي و چې څو هیوادونو سره یې د سیالیو ترسره کولو په اړه خبرې روانې دي، خو اخر هم زیمبابوې لوبډله لوبو ته راضي کړې ده. د افغانستان لوبډلې مینوال نیوکې کوي چې کرکټ بورډ له همدې کمزورو لوبډلو سره لوبې جوړوي او دا توان نه لري چې له نورو سترو لوبډلو سره لوبې برابرې کړي.